دا وګورئ ورته څونه مزیدار ګلونه ښایسته ښایسته. بس دا خو به اول دلته شیخ صاحب یو پلوسه ولاړه وه بیرې وې دلته د مخکې ارټ او اوس چې دی نو اوس یې پې پمپ لګولی دی. تاسو د شمشاد انګار صاحب رور یې که نه او کشر رور یې. دا وګورئ ورته څونه مزیدار ګلونه ښایسته ښایسته. دا وګورئ هغه غني خان په دې باندې نظم هم لیکلی دی که نه ګلونه د ورخاړي. محمد پټې بنګله په درګۍ تحصیل کې او دا د دوی چې کومه ده نو دیره یا جنګۍ ده چې مزیدار ګلونه هم پکې دي او ښایسته ګملې پکې را ځوړندې دي. دغه پټي دي دا چې کومه ده نو دا نور منظر دی او انګار صاحب چې کوم دی نو هغه د ناست دی په کټ کې ناست دی او ښه مزیدار سوري ته دی او یخه هوا پې لګي او دا دې طرف ته چې دی نو دا د انګار صاحب رور دی. او ستاسو جي څه نوم دی؟ شاه حسین صاحب دی. دا د انګار صاحب رور دی او د څاروو ته چې کوم دی نو اوبه ورکوي. دغه د مخکې ارټ او اوس چې دی نو اوس یې پې پمپ لګولی دی دې نه دا پټي اوبه کېږي. نو د انګار صاحب سره به هم یو څو خبرې وکړو. انګار صاحب څنګه یې تاسو؟ ښه یې که نه؟ ښه نو انشاءالله دوه څلور خبرې به کوو یو دوه درې شعرونه به هم ستاسو نه اورو څه نوی نظم به هم د نه اورو که خیر ښه؟ ښه جي السلام علیکم. ښه دا تاسو د شمشاد انګار صاحب رور یې که نه او کشر رور یې. وختي چې ما څنګه ولیدی په ایمان ما وې که دا د انګار صاحب مشر رور دی. او ستاسو نوم څه دی جي؟ شاه حسین. تاسو په خپله زمینداري کوئ؟ ښه جي ښه. او څنګه زمیندارۍ سره څه شاعري هم کوئ او څه شعر په خپله هم لیکئ که نه؟ لکه په تاسو ټولو وروڼو کې صرف انګار صاحب چې دی نو هغه دې مشاعرې ته دغه کړی اوزګار کړی دی. ښه الحمدلله خدای پاک خو له ښه شهرت ورکړی دی. لکه په هر ځای کې لوی واړه ښځې نر ټولې پېژني د شعر په حوالې سره. نو ښه نو لکه تاسو په خپله باندې دغه نه کوئ شعر نه لیکئ نه جوړوئ که نه؟ ښه او څنګه شوق لرئ اورئ خو که نه؟ ښه دا هم ګورئ غټه خبره ده چې دومره دغه کوئ که نه؟ شعر سره خو مو شوق شته که خپله نه لیکئ د بل هغه خو اورئ. اوس بدبخته خو هغه خلک دي چې نه خپل لیکي او نه د بل هغه اوري. نو هغې بیا د ژوند په هېڅ مزه باندې پویه نه وي. بس بیا به انګار صاحب سره به ګپ ولګوو که نه؟ او جي د هغه سره به ګپ ولګوو او ډېره زیاته مهرباني ډېره مهرباني. دا شعر د سر نه بیا ووایئ. تا که ځواني لکه د ګل وږمه تېره کړه ما څه زړه ستړی په هجران لمبه تېره کړه. او زه د وصال مازدیګري او سحر نه پېژنم ګل د ورخاړي یم ځواني مې په غرمه تېره کړه. بلکل د موقع په مناسبت سره شعر دی. دا انګار صاحب دا ستاسو چې کومه دا د ارټ دا کویې دی نو د دې څومره خو شو چې تاسو دا بند کړی دی او بیا تاسو دې باندې اخواته غټ پمپ لګولی دی نو دا ورسره خوا کې د انګور بوټی دی نو د دې څونه وخت شو لکه چې دا به چلیده او دا به دې به کار کو؟ موږ واړه وو چې دا ارټ کنسته شوی دی او هغې وخت کې به موږ ټماټر کرل د ژمي دا ټماټر نو موږ به په غویانو باندې دا ګرځو. جی او بیا وروسته چې دا انجن راغلی او پمپونه نو بیا هم په انجن ولګوو دغه شو. بیا وروسته پسې د بجلی موټر هم پکې ولګولې جی
نو بیا وروسته دا نیر راغی دا نیر اوس راغلی دی نیر اوبه پرې رالي نو موږ دا رډ بند کړو او اوس هم بور کړی هغلته دا ټربین پې لګېدلی ښه جي ښه ښه نو دلته نور لکه د دې پټو دپاره نیري انتظام د اوبو بندوبست دا شته دی او اوس دا اوبه چې بیږي دا لښتې بیږي که نه او دا چې کوم لښتې دی داسې راغلی دی نو دا د دې نه ستاسو ځمکې اوبه کېږي او چې کله فرض که یا اوبه کمي یا زیات ضرورت وي نو بیا دا چالو کوئ بالکل سبزي خو د نور فصل په نسبت باندې ډېرې اوبه غواړي که نه اوبه غواړي نو بس بیا پکې داسې وي چې ښه تاسو دی خو شیخ صاحب راغلی دغلته باغونه دي دغه وینې د څه باغونه دي ښه سبزي ده بالکل تازه تازه سبزي ده مختلف قسمونه بالکل ښه دې کې د کریلو هم وي او د نور څیزونه هم پکې وي ښه 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 دا ټول خوشه چې دي نو دا ستاسو پټي دي ښه او بس تاسو اوس ستاسو د دې کور څو کاله وشو لکه چې تاسو د خپل کلي نه راووتئ او دلته مو کور جوړ کړ زما به 3-4 کاله تقریبا انګار صاحب دا ستاسو دغه ده لکه یو جنګې ده یوه دیره ده او دا مو د کله راسي لکه د کله نه چې ستاسو دا پټي دلته دي که نه نو د هغه وختونو نه به دا دیره لکه تاسو دلته آباده کړې ده او د ستاسو د پټي او د ناستي پاستي ځای دی بس دا خو به اول دلته شیخ صاحب یو پلوسه ولاړه وه ډېرې وې دلته هغې لاندې یو موږ د اوس چې ما کډه دلته راوړې ده نو بیا هم دا منډه وجوړه ښه ښه لکه اول یوه جنګی وه که نه او اوس چې کوم دی نو لکه دا دیره واقع چې دا انګار صاحب دا ګلونه ورسره تاسو په دې ګملو کې کوم دغه کړي دي زوړن کړي دي او د دې پکې ځان لا هغه مزه ده هغه بالکل قدرتي او فطرتي رنګ دی پکې که نه دا وګورئ ورته څونه مزیدار ګلونه ښایسته ښایسته دا وګورئ هغه غني خان په دې باندې نظم هم لیکلی دی که نه ګلونه د ورخاړي بالکل سحر په خندا تیر کی نو دی وخت کې دا ایله بالکل په خندا باندې دی دا چې دی نو د دې خواوشا پټي دي هغه د انګار صاحب هغه مخامخ کور ښکاري دې خواته او انګار صاحب اخواته بیا درګۍ چې کومه ده نو هغه بیا هغه طرف ته ده که نه ښه ښه دې طرف ته ده ښه جي ښه ښه صحیح ده